السلام علیکم. دوه څیزونه تل په یاد لرئ. لومړی ستاسې رواني صحت، دوهم ستاسې جسمي صحت. ځکه دغه دوه څیزونه چې دي دا ستاسې ټول د ژوند مسیر ساتي. کله چې ستاسې روان جوړ نه وي، کله چې ستاسې صحت جوړ نه وي، نو تاسو هیڅ کار نشئ کولی، حتی قدم هم نشئ اخیستی. نو تل هر رقم مشکلاتو سره چې مخ کیږئ په دغه دوه څیزونو باندې ډېر زیات بوج مه اچوئ. کوشش وکړه چې دغه دوه څیزونه تل سالم وي، ځکه چې دا دوه څیزونه دي تاسو ته نوې مفکورې درکوي. کله چې مو روان جوړ وي، فکر مو سالم وي، نو کولی شئ چې له ماتو څخه راووځئ. ولې کله مو چې فکر خراب وي او ځپل شوی وي، نو لا به پرزیږئ او غورځېږئ به. او که چېرته مو همداسې صحت هم وي، نو تل په یاد ولرئ چې خپل جسمي او رواني صحت ښه وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.